بېزړه کېږه مه، اندېښمن کېږه مه، همدا تاسې برلاسي یاست که تاسې مؤمنان اوسئ. اوس که تاسې ټپي شوي یئ نو له دې نه مخکې ستاسې دښمنه ډله هم همداسې ټپیان شوي دي. دا د زمانې خوږې ترخې دي چې مونږ یې د خلکو ترمنځ اړوو رااړوو. پر تاسې دا مرحله ځکه راوستل شوه چې الله دا کتنه غوښتله چې په تاسې کې ریښتیني مؤمنان څوک دي او د هغو خلکو چاڼول یعنې بیلول یې غوښتل چې په واقعي توګه د ریښتینولۍ شاهدان وي، ځکه چې ظالمان د الله نه خوښیږي او هغه د دې ازموینې په وسیله د مؤمنانو په ځانګړې توګه بیلول او د کافرانو ځپل یې غوښتل. آیا تاسې دا ګڼلې ده چې همداسې به جنت ته لاړ شئ په داسې حال کې چې لا تر اوسه پورې الله دا نه دي لیدلي، یعنې دا ازمایښت یې نه دی کړی چې په تاسې کې څوک هغه خلک دي چې د هغه په لار کې جهاد کوونکي او صبر کوونکي دي. تاسې خو د مرګ هیلې کولې، خو دا د هغه وخت خبره ده چې مرګ سره مخامخ شوي نه وئ. دا دی اوس ورسره مخامخ شوئ او تاسې هغه په سترګو ولید.